الله رب العالمین فرمایي چې کله حج لزی د ځان سره سو اخلي توخه منه چې کوم سدي لګيږي په سفر کې او خرچه د ځان سره واخلي. یمن والا په جاهلیت کې براتله د یمن خلک حج له هغه بزان ته متوکلین ویل مونږ په الله توکل دي د الله ملمانه نو ځان سره به خرچه روانه خستله حرم ته بر روان شو نو چې کله ته غټي خبرې کې او غټي دعوی کې چې ما په الله ډېر توکل دی دا نو الله در باندې سره ولي امتحان ازمایش غټي خبرې باندې نو دته بچراغ نو وږي بشو او خرچه به سره نه نو به سوالونه کول الک الک سره کوي موږ سره خرچه نشته الک سره کوي لکه جنوبي پنجاب خلک چې تللی دی په حرم کې کم ځای کې نیولې دي مکه کې دا غي د لاس ټول خلکو ته مشکلات جوړ کړي دا سوالونه پسې به ګرځي نو الله رب العالمین فرمایي نه دا ناروا کار دی چې زی ځان سره مخکې نه خرچه توخه برابر د سفر واخله د سفر آداب دلته چې موږ تاسو سفر کوو د ورځې دوه درې ای مطابق ځان سره خرچه اخلو نو دا رنګ چې سړی حج لازم دغه مطابق د ضرورت سامان چې کومل ته استعماليږي د پکار راځي او دغه مطابق خرچه د ځان سره اخستل دا پکار دی.